السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ استئ. اوس په ایم ټي ان سیم کارتونو کې نوي بنډلونه راوتي دي چې ښایي یوازې د روژې میاشت لپاره وي، ځکه چې په ځینو موبایلونو کې خلکو ته دغه میسج راغلی چې دغه پیکج یوازې د روژې لپاره دی، یعنې روژې میاشت کې به کار کوي او له هغې وروسته به کار نه کوي. خو بیا هم د ځینې موبایلونو ته بیا میسج هم نه دی راغلی، خو لیکن دغه بنډل یې ورته فالو کړي دي. دا ډېر خوندورې بنډلې دي. په دې کې په ځای د دې چې د انټرنیټي کڅوړې فالو کړو، د هغې تر څنګ غږیزې کڅوړې هم ورسره ورکوي. یعنې مخکې به چې 1 GB انټرنیټ په 15 روپۍ موږ ته په ایم ټي ان واو کې راکوو، اوس د هغې تر څنګ د 1 GB تر څنګ یو څه اندازه دقیقې هم ورکوي چې هغوی سره هم موږ کولی شو خپل مشکلات حل کړو. یعنې موږ سره په زموږ موبایل کې 2 پیکجه وي، هم د خبرو او هم د انټرنیټ. نو دغه طریقه تاسو ته ښایم چې څنګه دا موږ فالو کړو. نو تاسې به راشئ خپل موبایل به خلاص کړئ، نو دغه نمبر ځای ته به راشئ، دغه ځای کې به تاسو ولیکئ *344# دا به یس کړئ. کله به چې دا یس کړل، دې کې به اوس نو په دې کې به تاسو اوس اولنی انتخاب کړئ ایم ټي ان واو، یعنې یو به پکې ولیکئ، بیا به سینډ کړئ. اوس دغه ځای مهم دغه ځای دی، په دې کې زیاتره دوستان نه پوهېږي چې دا څنګه دی. نو زیاتره دوستان دا د ډیټا بنډل خلاصوي، یا هم د دې تر څنګ دا د وایس کوم بنډل چې دی دا خلاصوي. به راشي په دې کې دغه 3 نمبر کوم بنډل چې راوتی دی، ډېر یو خوندور بنډل دی. نو تاسې به راشئ په دې کې به دغه 3 نمبر انتخاب کړئ، دغه مکسډ بنډل چې کوم یو لیکلی دی، نو تاسې به دغه انتخاب کړئ، یعنې په دې کې به 3 وخت بیا به سینډ کړئ. کله مو چې دا سینډ کړل، نو اوس یې داسې په دغه ځای کې کتلی شئ چې دلته یې بېلابېل پیکج یې موږ ته راکړي دي، یعنې په څو روپو باندې څومره پیکج یې راکړي دي، دا تاسو په دغه ځای کې کتلی شئ. یعنې ګورئ، ما ته په دغه سیم کارت کې 4 GB انټرنیټ او 400 دقیقې په 215 افغانۍ باندې راکړي دي، او د دې تر څنګ دغه دوهم پیکج تاسو ګورئ 3 GB انټرنیټ او 300 منټه، دا په 220 افغانۍ ما ته راکوي د یوې میاشتې لپاره. او د دې تر څنګ دغه لاندې تاسو کتلی شئ 3 نمبر پیکج چې کوم یو دی، نو 2.2 GB 250 منټه په 150 افغانۍ باندې د یوې میاشتې لپاره. یعنې دا اوس ټول غوره بنډلونه دي. مخکې به په دې کې یوازې د انټرنیټ بنډل وي، خو اوس پکې د غږیزې یعنې د خبرو بنډل هم فعاله شوي دي. یعنې په دې کې تاسو دواړه کارونه کولی شئ. د دې تر څنګ دغه ځینې سیم کارتونو لپاره بېلې بېلې وي، یعنې تاسو په خپل موبایل کې په همدې طریقه باندې چک کړئ، یعنې هر موبایل ته بیا بېل بېل رقم بنډلې ورکړي دي. یعنې ما ته په یو سیم کارت کې 1 GB انټرنیټ په 15 افغانۍ او له هغې تر څنګ یې 100 دقیقې هم راکړي دي. نو همدغه شان غوره بنډلونه نور هم پکې شته، تاسو یې کتلی شئ. نو دا په ایم ټي ان کې د نوي بنډلونو د فالولو طریقه. تر بلې ویډیو ته الله په امان.